یوازې دا نه دی چې سړی تسبیح راوالي او کیني او دې ذکر کوي. د ذکر نه مراد چې په شپه ورځ 24 ګنټې کې ستا په ذهن کې د الله تبارک و تعالی ذات بابرکات دا منظوري نظری او دا ستا مخې ته نو ته چې هر یو کار کې نو هغې کې به بیا ته نقصان نشي کولی، ځکه چې خدای ته یاد دی. تو دروغ نشي ویلی، تو غیبت نشي کولی. دا چې مونږ کله دروغ ووایو کله غیبت کوو دا په یاد کې الله تعالی نه وي، او چې کله ستا په یاد کې الله تعالی وي نو ته به دروغ نشي ویلی، ته به غیبت نشي کولی، ته به مسخره نشي کولی، ته به یو بل داسې کاري چې هغه د معاشرتي خرابۍ سره تعلق ساتي او یا چې کوم دی نو د عبادتي سره تعلق ساتي، په یو کې به ته چې کوم دی ورانې نشي کولی. خو په 24 ګنټې د سړي په ذهن کې د الله ذات منظوري نظر او خرابي زموږ نه الو راځي چې زموږ نه. او ګورې دا یو خبره چې د انسان سره تسبیح په لاس کې او دې اسې رواجتن دا اړی رواج او دلته کې هغه خبره موجود نه وي نو دا تر دغې نه ډېره بدتره ده چې د دوی سره د تسبیح شته نه. دا خو نه چې یاره یو دوکه خو نه ده که نه، ځکه چې تا اوس زړه کې وایي دا زړه د بتخانه پکې بوتان د خواهشات تا کومه دعا غوښتې ده په مقام د عرفه، مقصد دا دنیا وکړې هوري جنتونه. نو مقصد زړه ستا د خدای نه اعراض کړی دی، مخې اړولی دی، ګوتې هسې چې کپېره ته ړپې یا ژبه ورسره ړپې. نو دا ډېره بدتره ده چې یو انسان دی هغه زړه دغه دی بس چپ دی. او بیا زه وایم چې هغه ذکر چې د هغې نه په دوش ناس فرشتګان پې خبر نه دي، تیار نوم په زړه راځي په زبان نه، دا به د ټول نه بیا بهتر ذکر چې اجو څوک خبر نه وي. دا د ریا نه خالي، دا د هر قسم عیب نه خالی، او دا انسان چې کوم دی نو زړه مطمئن. دلته الله تعالی فرمایي ومن هغه څوک اعرض چې اعراض وکړو عن ذکري زما د یاد نه فإن پس بېشکه له دلره معیشتا د دو معیشیت ضنکن تنگ وي، د دو معیشیت پتنگ. فرمائی چیرا علامہ ابن کثیر د دې آیات په ضمن کې لیکي چې کم انسان د الله تعالی د ذکر نه مخ واړو او د احکام خداوندي نه روګرداني وکړه نو اگر چې د سر ډېر دولتي د ډېر ثروت او دولتي انبارونه به وسره خو باوجود د دې با او دا په غټو غټو عہدو به په غټو غټو پیشو باندې به اختی خود دو بزړه کې به اطمینان قلب نه د زړه اطمینان بدل نه یبا اکثر سړی ته د لری دا ډول ډېر ښایسته ښکاري یاره دا بندې دا پلانې سړی به ډېر په خوشحالۍ کې مفسرین فرمایي چې نه دغه انسان ته د زړه تسکین نه وي ولې دلته کې الله تعالی بیا فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي په ذکر د الله سره زړه ته اطمینان ملایي न दौलत से हाँ न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से
نو دغه انسان چې دی به په غټه عهدهی، دغه انسان چې د به ډېر مالي، دغه انسان چې دته به هر قسم نعمت موجودي، خو د به زړه بېقراره وي. باعث وجه چې دی د ذکر د الله نه اعراض کړی دی. او داسې انسانان به چې یو وخت به ورسره روټۍ وي، یو وخت به نه وي، 2 ورځې به ونه خوري، خو د ده به اطمینان قلب، د ده زړه به مطمئن وي، دته به هېڅ قسم دغه نه وي. نو دا صاحب هم فرمایي دغه رنګې د دغه انسان چې د خدای د ذکر نه مخ اړولی دی، وی د ده په دې دسترخوان به لذیذ لذیذ کانې پرتي او ډېر ښایسته ښایسته لباس به قیمتي اغوندي، لیکن د ده زړه به خفا، روح به بېچینی، طبیعت کې به افسردګي. او بله خبره ده، او صحیح خوشحالي به دته چې کوم دی چرې چې کوم دی میلاو نشي، او ورځ شپه د دولت او د اقتدار و حصول کې به دې سرګردانه ګرځي، او د هغې قوت میلاو شي، نو بیا به د هغې د فکر کې سرګردانه ګرځي، بی دا رانه څوک وانلي، څوک مې پې مړ لکي. لکه مقصد دا دی چې اوس یو انسان دی د هغه سره دغه فکر نشته، مونږ به په لنډه خپله علاقه باندې والو چې کوم غټ خلک دی، یاره ته یقین وکړه دی د شپې نشي راوتی، دی د شپې نشي درځېدی، دی داسې ځای کې نشي کېناستی پاسېدی، ځکه تو سره یېرې دي، یاره دا دې څوک راباندې حمله کوي، دا دې څوک راباندې حمله کوي. نو دا خبرې چې کوم دی نو ټولې پکې راغللې، او دی به د حرام او د ناجایز ذرایع استعمالین، او د دې نه به باز نه راځي، او دغه رنګې به ضمیر به د دې پر خرابتیا باندې ملامته کوي چې هلکه دا ښکار ته غلط کې، دا ټیک نه دی، ضمیر به دوله خامخا آواز ورکوي، او دی به د دغې ملامتیا د وجې نه په خپل زړه باندې یو تکلیف چې کوم دی تېروي، او دی به په خپلو سترګو کې هم ځان ته مجرم ښکاري چې وایي دا کار خو زه بد کوم، په خپلو سترګو به دی ځان ته مجرم ښکاري. او د ده په جامه چې کوم بدنما داغونه د دغې حصول د دنیا دپاره لګېدلي، نو هغه به هر وخت چې کوم دی نو هغه دې ته ګوري چې یاره دا زما نه دا کېږي، دغه کېږي، هغه کېږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي د ده معاشیت به تنګ شي. دا خو د ده د دغې جهان خبره وه. اوس په هغې جهان کې ونحشره یوم القیامت اعما، او مونږ به دیو پاسو په ورځ د قیامت باندې ړانده. قاله دی به وایي ربي ای زما ربه لما حشرتني اعما، تا زړون ولې پاسوله، وقد كنت بصیرا، تا خو ماله په دنیا کې غټې غټې سترګې راکړې وې، ما خو به ډېر لیدل او کتل کول. نو الله تعالی به ورته فرمایي قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، تا ته به زما آیاتونه راتلل، تا ته به مختلفو طریقو سره واز او نصیحت کېدو، خو تا به په هغې باندې عجو وګنه ګرم. فنسیتها وکذلک اليوم، نن ورځ تنسا، تو مونږه یار. نو دلته کې وګورئ رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکر کوونکې په نزد د خدای ژوندی دی، او نه ذکر کوونکې په نزد د خدای مړ دی. هغه څه وجه ده چې دی په رښتیا د خدای، مونږ ورسره هم ټوکې کوو، ته یقین وکړه چې مونږ ځان ته طریقت والا یو دغه والا، خو زه د دې حقیقت خبره کوم چې مونږ هم ټوکې کوو. دا څه چې خدای غواړي که دا چې رښتیا من اصدق من الله قیلا، څوک د الله نه رښتیا خبرې کوي، من اصدق من الله حدیثا، څوک د الله تعالی د حیثیته د خبرو نه ډېر رښتونی دی. خدای چېرته دروغ وایي، خو زه په خپله دا یو ذکر زما مخې ته پروت دی، نو بذات خود زه د دغې لارې دعوه کوم، خو زه دغه سوچ لا په خپله پړه کې نه راوړم، نو څنګه به دغه شي. نو وجه دغه ده چې
هغه سکون مونږ ته هم ناصلېږي، ځکه چې مونږ له هغسې چې څه زموږ نه رب غواړي هغسې مونږ نشو کولی. نو ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذکر کوونکی په نزد د خدای ژوندی دی، نه ذکر کوونکی په نزد د خدای دا مړ دی. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې مونږه هغه کسان چې ژوندي کېږي ژوندي دي هغه ژوندي پاتې کو، او کم چې مړه دي هغه مړه کو. نو د دې نه